په ننګرهار کې د ډنډ غاړې مشهوره سیمه په دغه ځای کې د نورو توکو ترڅنګ د خرماو بازار هم تود دی. خرما پلورونکي وایي په روژه کې ډیری خلک روژه په خرما ماتوي، نو له همدې امله د نورو میاشتو په پرتله د روژې په میاشت کې خرما ډیره استعمالیږي. یو تن دکاندار شاهد الله وایي په بازار کې بیلابیل ډوله خرماوې لکه اجوا، مبرون، مجهول، زاهدي، اصلي، چواري او زیات شمیر نور په مختلفو قیمتونو سره پلورل کیږي. د روژې په مبارکه میاشت کې بیا خرما موږ سره ډیره وځي، ځکه چې د روژې مبارکه میاشت او باید په خرما سره روژه رفتاري وشي چې ثواب لري او د ثواب په خاطر باندې خلک استعمالوي. خرما خو د ایران نه زیاته خرما راځي موږ ته او پاکستان نه هم راځي، ځینې سټورو کې پیداویږي، د عربو خرما هم پیداویږي، خو هغه په کمه اندازې سره دي. یو بل تن عین الله صافی د خرماو پلورونکی بیا د وطني خرما د ښه کیفیت خبره کوي، خو وایي وطني خرما په بازار کې ډیره لږه پیدا کیږي ځکه د خپل اعلی کیفیت له مخې په خپل موسم کې خرڅیږي. صافی له مسؤلینو غواړي تر څو د وطني خرماو ډیرښت لپاره کار وکړي. وطني خرما هم شته ده، نو خرما هغه خرما دغه چې کله ورسیږي په شنو کې ختمیږي، هغه وږي چې تاسو د ریډیو په سر باندې لیدلي همغه په شنو کې هغه وږي ختموي. کیفیت یې ماشاءالله ډېره ښایسته خرما ده، ډېره قوي خرما ده، ډېره خوږه خرما ده، ماشاءالله ډېره ښایسته خرما ده. لکه څنګه چې موږ تاسو ګورو د افغانستان اوبه چې نظر نورو هیوادونو ته کوو دا ډېرې خوږې دي، همدغسې دا زراعت ته چې راواړو خرما ماشاءالله لکه د نورو میوه‌جات چې دي دا ډېر خواږه دي او ډېره ښایسته خوږه خرما ده. بلخوا د خرماو اخیستونکی نعیم جان هم د روژې په میاشت کې د خرماو خوړل ثواب ګڼي او هم یې د صحت لپاره ګټور بولي. نو خرما خو ثوابي خبره ده چې په خرما باندې سړی روژه ماته کړي نو ډېره ښه خبره ده. اول خرما ده ورپسې په اوبو باندې سړی روژه ماتوي، خو دا خرما داسې یو شی ده چې دا راوتلی همدې دپاره د روژه ماتې دپاره چې روژه پې سړی دا بختوره روژه پې سړی ماته کړي نو دا ښه خبره ده، او چې دا هر سړي وس ورسېږي باید چې په خرما روژه ماته کړي. د یادولو ده چې د ننګرهار کانال وادي امارتي شرکت د خرماو د کښت لپاره خپلې هڅې زیات کړي او سږ کال تازه د خرماو زړې په 9000 خریطو کې تر روزنې لاندې نیولي چې په نږدې وختونو کې به باغدارانو ته ورکړل شي.